طالبانو په افغانستان کې یو داسې سړک جوړ کړی دی چې اوس افغانستان ته واګا بارډر، کراچي بندرګاه او تورخم بارډر ضرورت نه دی پاتې شوی. یو داسې تاریخي کار چې د افغانستان په تاریخ کې یو حکومت هم نه دی کړی، هغه د طالبانو حکومت تر سره کړو. ټول یې حیران کړي دي. دغه منسوبې سره طالبانو امریکا هم فکرمند کړي ده. دغه سړک د افغانستان لپاره دومره اهمیت ولې لري؟ ولې دغه سړک سره به د افغانستان گاونډي ملکونو باندې اډانه ختم شي او امریکا دغه سړک جوړېدو سره ولې فکرمند شوې ده؟ دغه ټول خبره تاسو سره په دغه ویډیو کې شریکوم. د طالبانو حکومت د چین په مرسته د واخان راهداري باندې سړک جوړ کړی دی، د کوم سره چې افغانستان د ځمکې د لارې د چین سره یو شوی دی. دغه سړک د افغانستان په شمال اړخ بدخشان ولایت واخان ضلع کې جوړیږي او نیغ په نیغه د چین سره لګیدلې ده. ملګرو، واخان یو ډیره زیاته خطرناکه غرایزه سیمه ده او د چین سره لګیدلې ده. په جمی کې دلته په ډیر مقدار کې واوره وریږي او درجه حرارت 0 ته لاندې کیږي. دغه سړک د وخت نه مخکې سر ته رسول د یوې معجزې نه کم نه دی. دغه خیال د افغانستان پخوانی صدر اشرف غنی راوړی وو. اشرف غنی چین ته ویلو چې واخان هایوي جوړول پکار دي او پخوانی تاریخي شهرای ریشم دی یو ځل بیا بحال کړی شي او د دوه ملکونو ترمنځ سوداګري او تجارت لا وده ورکول پکار دي. کوم سره چې په دغه واخان هایوي باندې د اشرف غنی په وخت کې لاس پورې کړی شو. واخان د افغانستان ډیره لنډه تنګه غرایزه دره ده. د واخان د غسیمه پاکستان، د تاجکستان او نورو وسطي ایشیا ملکونو سره بیلوي. واخان سیمې پولې د دروي ملکونو سره لګیدلې دي، په کوم کې چې چین، پاکستان او تاجکستان شامل دي. د واخان راهداري اوږدواله 3.5 کیلومتره ده. واخان د ډېر پخوانی زمانه نه یو تجارتي لار ګرځیدلې ده. دغه لارې ډېر زیات اهمیت ته اچره دغه واخان هایوي او دغه راهداري د تجارت د لپاره کولو کړی شي، نو د چین او افغانستان ترمنځ به په کولو مټ باندې تجارت کیږي او د افغانستان به د نور گاونډي هیوادونو سره انحصار کم شي او افغانستان به ډیر زیات په اسانه باندې خپل تجارتي سامان چین ته لګلی شي او د چین نه به خپل سامان راوړي هم شي. مطلب چې په امپورټ او ایکسپورټ کې به دوی ته ډیر زیاته اساني شي. د دې سره به افغانستان ته او چاینا دواړو ته ډیر زیات په کم خرج باندې سامانونه زیرازي او امپورټ او ایکسپورټ به د دواړو سیوا کیږي. چین دا خیال هم کوي چې د امریکای په دباو باندې پاکستان سپیک منصوبه نظر انداز کړه، نو د دوی سره متبادل کې دغه د واخان راهداري شته ده. څنګه د افغانستان په پاکستان باندې پورا انحصار نشي ختمېدلې، خو پاغي کې سناسه کمې راتلې شي. ځکه چې کله هم افغان حکومت نه پاکستان مطالبه کوي چې ټي ټي پی لده په افغانستان کې د پناه ځایونه نشي ورکولې، دغه خلاف ته کاروایی وکړي شي او د طالبانو حکومت د ټي ټي پی خلاف کاروایی نه کوي، نو بیا پاکستان اکثر لا په پوله باندې بندیزونه راولي او دغه تجارتي سامان ودري. د کوم په وجه باندې چې د طالبانو حکومت لا زور ور کوي، دغه سیز نه افغان حکومت ډیر زیات پتنګ راغلی دی او غواړي چې یو بل لار ځان د پاره خوخه کړي، هغه لار د واخان لار کې دی شي. د دینه علاوه طالبانو په افغانستان کې د کاروبار د ودې لپاره په سم منصوبو باندې کار شروع کړی دی، لکه پغې کې د اوبو ډیمونه جوړول شامل دي او ورسره دوی کوشش کوي چې کوم د دوی د ملک انفراستراکچر دی هغه لا وده ورکي. د واخان دغه راهداري کولاویدو سره به افغانستان او چین ته په ایکسپورټ امپورټ کې ډیره زیاته اساني پیدا شي او دوی د دې په وجه باندې ډېرې ګټې ترلاسه کولی شي. د اجازه نه مخکې تاسو نام دغه یو غوښتنه چې پښتو ډیجیټل چینل سبسکرایب کړئ او موږ سره اوسئ. د الله پامان.